السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نهم درس دریمه برخه ده. عنوان قرآن کریم کې د جمع مذکر سالم اسم پیژندنه چې پرون مو ویل چې جمع مذکر سالم څه ته وایي. نو هر هغه چا چې زما تیر درسونه نه کتلي له هغو څخه مې دا هیله ده چې زما تیر درس دې وګوري، نو دا درس به ورته اسانه سي. نن مو غواړو چې جمع مذکر سالم په قرآن کې وپیژنو. څنګه پیژندلی سو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. موږ له قرآن څخه څه وخت پند اخلو؟ هغه وخت چې د قرآن په ژبه پوه سو. نو د قرآن ژبه څه شی ده؟ عربي ده. نو راځئ عربي زده کړو، په خپله ژبه یې زده کړو، تر څو موږ وکولی سو چې کله تلاوت کوو د تلاوت په معنا پوه سو، او کله چې لمانځه ته درېږو په لمانځه کې مو خشوع راسي د لمانځه په معنا پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د جمع مذکر سالم اسم پیژندنه. سورة البقره دوهم نمبر آیات، سورة البقره 11 نمبر آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. سورة البقره دوهم نمبر آیات ده. دا د الله جل جلاله کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته، د پرهیزګارانو لپاره لارښوونکی دی. که راځم دلته ګورم چې متقین. اوس تا چې پوښتنه کوي چې د دې اسم درې ځانګړتیاوې مشخص کړم، زه اوس څنګه کولی شم چې د دې اسم درې ځانګړتیاوې مشخص کړم؟ حالت یې څه ده؟ دلته راځم ګوره، رفع حالت څه ده؟ متقون. خو دلته څه ده؟ متقین. رفع نه ده. دلته راځم نصب حالت یې ګوره، متقین څه ده؟ متقین پیدا کړو نصب ده. جر ته راځم، جر کې څه ده؟ متقین. نو زه دلته څه نشته کومه چې د حالت یې څه ده؟ د دې اسم حالت څه ده؟ دوه دي، نصب او جر. دلته نشته کوم ورته نصب او جر. خو وروسته چې موږ د اسم برخه تکمیل کړو، بیا تاسې کولی شئ چې دا اسم په حالت جر کې ده یا نصب ده. د اوس لپاره دونه ورته ولیکئ چې نصب او جر ده. شمېر یې څه ده؟ جمع ده، په دې خاطر چې جمع مذکر سالم اونه اینه ترکیبي توري اخلي، شمېر یې جمع ده او جنسیت یې څه ده؟ مذکر ده. ولې مذکر ده؟ چې اونه اینه اخلي. کله چې قرآن تلاوت کوئ اونه اینه د پای تورو ترکیب معمولي، دا په دې معنا چې دا خطاب ښځینه او نارینه ورته سوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. سورة البقره 11 نمبر آیات. مصلحون دلته څه ده؟ ترجمه څه ده؟ اصلاحات راوستونکي. کله چې هغوی ته وویل شول په ځمکه کې فساد مه کوئ، نو هغوی همدا وویل موږ خو اصلاحات راوستونکي یو. دا مصلحونه. ولې؟ چې دا جمع مذکر سالم ده. ولې جمع مذکر سالم ده؟ چې بڼه نه بدلیږي، د پای تورو ترکیب لري. اونه اینه ګوره، رفع حالت یې وایم مصلحونه، نصب حالت یې راځم مصلحینه، جر حالت یې راځم مصلحینه. نو دلته راځم اوس وایم چې تا چې پوښتنه کوئ چې آیا تاسې کولی شئ چې د دې اسم یعنې مصلحونه حالت مشخص کړئ، شمېر مشخص کړئ، د اسم جنسیت مشخص کړئ؟ اوس زه کولی شم چې دا درې ځانګړتیاوې د دې اسم مشخص کړم. دلته راځم، حالت یې څه ده؟ رفع ده. ولې؟ مصلحونه. وینئ دلته ورته لیکم حالت یې رفع سو، شمېر یې څه ده؟ جمع ده، جنسیت یې څه سو؟ مذکر سو. د نننۍ درس لنډیز د جمع مذکر سالم اسم پیژندنه وکړه په قرآن کې په سورة البقره دوهم نمبر آیت او 11 نمبر آیت. یادونې: زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نو له ټولو مې دا هیله ده چې د جمع مذکر سالم اسم پیژندنه م وکړه. نو سورة البقره له لومړۍ آیات تر 20 آیاته پورې تلاوت کړئ. تیر درسونه چې تاسې زده کړي دي ویلټوئ چې کوم اسم سپک ده، دروند ده، د اسم بشپړ انعطاف منونکی ده، غیر انعطاف منونکی ده، نیمه انعطاف منونکی ده، اسم جمع ده. نو که بیا هم هره پوښتنه درلوده ماته کولی شئ چې په کومنټ کې ولیکئ. نو نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مې مه هېروئ. خدای پامان.